وایي د زما مالک د ده کورنۍ د ده ښځه دا مونځ نه کوي ماخوستن مونځ نه کوي او که دی د ماخوستن مونځ کوي زه اوس راځم که نه د الله لاره فراخه ده بل طرف ته ځم پیغمبر اسلام په زمانه کې یو ځای کې ناست و یو اوښ ورله راغی چې کله اوښ راغی د الله نبي څخه خواته کېناست بل یو سړی راغی سیف و مسلول توره وسوه د الله نبي ویل ما تصنع بهذا سیف ای سړیه ای زلمیه په دې توره څه کې نو چې کله هغه اوښ دا سړی ولیده د الله د نبي څخه پیوسته شو د الله نبي ورته په دې توره څه کې ویل د الله نبي اشتریتو بثمن کثیر ویل دا اوښ مې په ډېرو روپو باندې اخیستی دی خو دا اوښ زما خبره نه مني په هغه زمانه کې به د اوښ نه خلکو ګیله کوله اوس زوی مې نه مني لور مې نه مني نو د الله نبي اوښ ته وکته ویل لما لا تؤدي حق مولاک د مولا خبره ولې نه مني اوښ ته څه وایي وایي د الله نبي زه خو د دې مالک خبره منم انه وقبیلته ینامون عن صلاه العشاء وایي د زما مالک د ده کورنۍ د ده ښځه دا مونځ نه کوي ماخوستن مونځ نه کوي او که دی د ماخوستن مونځ کوي زه اوس راځم که نه د الله لاره فراخه ده بل طرف ته ځم نو زمونږ بابا دا تپوس نه کوي ښه چې کله بچی پیسې نه ګټي که نه کله ملا مې راځي وایي ختم راله وکړه او کله ښځه وایي زه به لویه روژه ونیسم لویه روژه دا و چې نن روژه ونیسي ماښام یې ماته نه کړي که نه او په ملانو باندې مې ګرځي کله وایي دا ویې زره ختم راله وکړه کله تبلیغیان له ډوډۍ کوي اکرام ته له کومه که نه اکرام نه دی رشوت دی ښه اکرام نه دی اکرام تعالی ولې نه کوې چې ستا دا زوی کله مونځ نه کوي او ستا دا زوی چې د جومات نه بټرۍ نه پټوي